د کهانۍ شروعات کې موږ د جیک نومې کس د خپلې فیملی سره وینو چې په چکر باندې د خپلې ښځې او ماشوم زوی سره راغلی وي. درې واړه یو کښتۍ کې ناست وي او ډیر زیات خوشحاله وي. د څه مزل نه پس د جیک ښځه نوټس کړي چې دیو ډیر لرې راغلي دي. نو جیک ته وایي چې موږ له دا کښتۍ واپس تاوول پکار دي. جیک چې څنګه کښتۍ تاو کړي نو د دې د زوی نظر په یو جزیره باندې ولګي او خپل پلار ته وایي چې موږ له دې جزیرې ته تلل پکار دي. جیک ته چونکې خپل زوی ډیر ګران وي نو دا د خپل زوی خبره ومني او دې جزیرې ته ورشي. د دې نه بعد چې کله دیو جزیرې ته ورسي نو د جیک زوی ډیر خوشحاله وي او دلته کې لوبې شروع کړي. دغه شانته کې دیو دې جزیره کې څه ټیم تیر کړي او بیا د واپس تللو فیصله وکړي. نو جیک د کښتۍ سټارټولو کوشش کوي خو دیو یو غټ مصیبت کې راګیر شي ولې چې د دیو دا کښتۍ نه سټارټېږي. جیک بار بار د دې د انجن د سټارټولو کوشش کوي خو د کښتۍ انجن خراب شوی وي. جیک د انجن ته ګوري خو دا چونکې یو ډاکټر دی د دې په ټیک کېدو باندې جیک نه پوهیږي. دغه شانته کې ټیم تیریږي او په دیو باندې شپه راتلو والا وي. جیک مسلسل د دې کښتۍ د سټارټولو کوشش کوي خو د دې دا کوشش بار بار ناکامه کیږي. د دیو سره دلته کې خوراک سکاک سیزونه هم نه وي او دې ایریا کې نیټورک نه وي نو د دیو رابطه د چا سره کېدی نشي. د جیک ښځه ډیره ګبره وي خو جیک ورله تسلي ورکوي چې دلته کې به ماهیګیر راشي او موږ به دلته نه وباسي. خو دا چونکې یو داسې جزیره وي چې دلته کې په میاشتو هم څوک نه راځي. خیر دغه شانته کې شپه تیره شي. په سباله باندې چې دیو راپاڅي نو د دیو زوی ډیر تږی شوی وي او د تندې د لاسه راوغورځېږي. د جیک ښځه ډیره خفه وي. جیک چونکې یو ډاکټر نو ورته پته ولګي چې د ګرمۍ او د تندې په وجه باندې دا بېهوشه شوی دی. بیا د ونو څه پاڼې راماتې کړي او د کښتۍ د برې کېږدي. دې کې سوری جوړ کړي. بیا خپل زوی دې کښتۍ کې سملی او په خپله دې کښتۍ پسې ډیکه ولګوي. د جیک دا پلین وي چې دا به د لاسو په ذریعه باندې دلته نه وځي خو دې ته څه پته نه وي چې دیو ډیر لرې راغلي دي. هلته کې واپس تلل ناممکنه ده. جیک کښتۍ روانه کړي او مسلسل د اوبو کې روان وي خو دا په خپله دومره ستړی شي او د کښتۍ کې راوغورځېږي او بېهوشه شي. درې واړه د بېهوشۍ په حالت کې کښتۍ کې پراته وي. دیو باندې شپه تیره شي. په سباله چې د جیک سترګې کولو شي نو ګوري چې دیو یو بلې جزیرې ته راغلي دي. جیک راپاسي او د سمندر ته ګوري نو د دې نظر په یو کښتۍ باندې ولګي. دا ډیر خوشحاله شي او بیا د کښتۍ ته پاڼې خوځوي او د مدد دپاره راوغواړي. خو دا د جیک تر ټولو غټه غلطي وي ولې چې د کښتۍ کې ماهیګیر یا څه عام خلک نه وي بلکې دې کې یو دوه ډاکوان ناست وي. یو ډاکو د جیک خواله راشي او دې له اوبه ورکړي خو جیک ته څه پته نه وي چې دا ډاکو دی. دا ورته خپله ټوله قیصه وکړي. ورته وایي چې زما ښځه او زوی بېهوشه دي. زر تر زره دیو هسپتال ته رسول غواړي. د جیک په خبرو باندې د ډاکو ذهن ته ډیر لالچ راشي او ورته وایي چې ستا مدد خو به زه وکم خو ماله به 10 لکه ډالره راکې. په دې باندې جیک ډیر غوسه شي. ورته وایي چې دومره پیسې خو ما څه نشته او اوس زما د ښځې او د زوی حالت ډیر خراب دي. تاسو کې خواړو انسانیت نشته. خو ډاکو د دې خبره نه مني. جیک ډیر بېوسه وي خو د ډاکو په دې باندې سره هم نه راځي. دا په ځمکه پروت وي نو ډاکو د کښتۍ لرګی راواخلي او په دې باندې د جیک نه سر ووایي په کم سره چې جیک بېهوشه شي. لږ ټیم پس چې جیک په هوش کې راولي نو دا د هغه ډاکوانو سره کښتۍ کې ناست وي. جیک چې د خپلې ښځې او د ماشوم زوی په باره کې تپوس وکړي نو ډاکو ورته وایي چې ستا ښځه او زوی په هغه جزیره کې موجود دي خو د هغې باره کې صرف موږ ته پته ده. کو تا موږ ته 10 لکه ډالره رانکړه نو ستا زوی او ښځه به مړه شي او یا کو چېرته تا پولیس خبر کړه نو بیا به هم ستا ښځه او زوی مړه شي. د جیک سره بله څه لار نه وي نو د دیو دا شرط ومني. څه ټیم پس دیو آبادۍ ته ورسي او بیا د کښتۍ نه راکوز شي. جیک په پیسیو باندې خپلو رشته دارانو او ملګرو ته فون وکړي او د ټولو نه پیسې وغواړي. ډیر په مشکله سره د جیک اکاونټ کې 2 لکه ډالرې جمع شي. د دې نه بعد دواړه بینک ته لاړ شي. جیک دې ډاکو ته وایي چې ما سره ډیر په مشکله باندې 2 لکه ډالرې جمع شوي. دې نه علاوه ما څه نور څه نشته. نو ډاکو د دې خبره ومني. جیک دا پیسې د دې اکاونټ ته واړوي. ډاکو ته چې پیسې میلاو شي نو دا یو ډیر خطرناک پلین جوړ کړي. دا جیک یو زړې کښتۍ ته وخیژي. جیک چې کښتۍ ته وګوري نو ډیر حیران شي خو د دې سره بله څه لار نه وي. دا د دې کس خبره ومني او بیا چې دننه ورشي نو د بهر نه پسې ډاکو دروازه بنده کړي. په دې سره جیک ډیر غوسه شي خو د ډاکو په دې باندې پروا نه وي او بیا خپل ملګري ته وایي چې کښتۍ چالو کا. دیو په بله کښتۍ پسې د جیک کښتۍ وتړي او دلته نه روان شي. بیا چې دیو کله د سمندر منځ ته ورسي نو ډاکو خپله کښتۍ د جیک د کښتۍ خواته نږدې کړي. بیا دننه ورواوړي او دلته نه د میانو یو تیره نیزه راواخلي. په دې سره د کښتۍ کې سوري وکړي. جیک چې د دې د حرکتونه وویني نو ورته پته ولګي چې دا ما وجل غواړي. د ډاکو دا خیال وي خو چېرته جیک ژوندی پاتې شي نو زموږ په باره کې به پولیس خبر کړي او ډیر زر به موږ ونیولی شو. دا د کښتۍ کې سوري وکړي او بیا تې خپلې کښتۍ ته راواوړي. جیک ورته ډېرې زاریګانې وکړي خو دیو ډېر بېرحمه وي. دغه شانته کې بند د کښتۍ کې پرېږدي. اوبه د جیک کښتۍ ته رادننه کېدل شروع شي او په لږ ټیم کې د جیک
کشتۍ ډوبه شي جیک دننه ډیر غبراو وي خو دې سره د خپل ځان غم نه وي دې سره صرف د خپل ښځې او د ماشوم زوی غم وي د دې نه مخکې چې د جیک ساه په اوبو کې وځي دې ته د ګیر یو هنډل میلاو شي نو دا په پول طاقت سره دا هنډل راوباسي او د دې په ذریعه باندې د شیشې د ماتولو کوشش کوي خو دا شیشه چونکې ډیره مضبوطه وي نو دا د دې د غاړو نه دا لرګي لرې کړي د دې نه مخکې چې جیک په اوبو کې ډوب شي ډیر په مشکل سره دا شیشه کولاو کړي او بیا د اوبو سر لرای شي جیک یو غټه ساه واخلي خو اوس هم دا د اوبو په منځ کې وي او ډیر زیات ستړی شوی وي خو دلته کې د جیک قسمت ښه وي یوه کشتۍ کې څه کسان دلته نه تیریږي نو د دیو نظر په جیک باندې ولګي دیو جیک بچ کی او کنارې ته راوباسي جیک ډایرک د پولیسو خوا لاړ شي او دیو ته ټوله قصه وکړي ورته وایي چې زما ښځه او ماشوم زوی یو جزیره کې پسو دي خو دې ته د هغې جزیرې صحیح پته نه وي پولیس والا ورته نقشه وښیي ورته وایي چې دې کې خو ډېرې جزیرې دي او که موږ دا ټولې کتل شروع کړې نو دې کې به یو هفته ټیم ولګي جیک ته پته ولګي چې هفته کې دننه به زما ښځه او بچی مړ وي او خپل زړه کې فیصله وکړي چې د پولیسو نه مخکې ما له څه کول پکار دي دا د دیو د خوا نه لاړ شي بیا یو ګاډي ته وخیږي او ډایرک هغه بازار ته لاړ شي چرته کې چې سمندري میان خرڅیږي دلته کې جیک د ډیرو کسانو نه تپوس وکړي خو د هغه کس باره کې ورته معلومات ونشي د جیک نظر د ډرایور په لاس باندې ولګي کم باندې چې یو نشان وي نو دې ته یاد شي چې د هغه ډاکو په لاس باندې هم دغه شان نشان و جیک دې نه د نشان په باره کې تپوس وکړي نو دا کس ورته وایي چې څوک هم میان نیسي د هغوی په لاسو باندې دغه شان نشانونه وي او په دې ښار کې صرف یو هسپتال دی چرته کې چې د دې زخمونو علاج کیږي نو جیک بغیر د ټیم ضایع کولو دغه هسپتال ته لاړ شي ډایرک جیک یو ایمرجنسي ته لاړ شي او دلته کې ډاکټر ته خپله ټوله قصه وکړي ورته وایي چې زما زوی او ښځه یو جزیره کې راګیر دي او که زه زر تر زره د هغوی خواته ونه رسېدم نو هغوی به مړه شي بیا ورته وایي چې ته ماله د هغه کس پته راکړه ډاکټره چې د دې حالت وویني نو په دې باندې زړه وسوځي خو ورته وایي چې دا زموږ د هسپتال خلاف ورزي ده بیا د کمرې دا پرده راکاږي او په خپله باندې بهر وځي یعنی جیک یوازې پرېږدي جیک د دیو دا کمپیوټر کولاو کړي او دې کې د مریضونو پایلونه راکولاو کړي لږ ټیم پس دې ته هغه کس میلاو شي کوم چې دې سره دوکه کړې ده بیا دلته نه یو چاقو راواخلي او د ډاکو په تلاش کې وځي د دې کور ډیر لرې وي د شپې نه جیک ورسي بیا جیک د دې کور ته اچانک وردننه شي کور کې دننه یو ښځه وي کوم سره چې کټ کې یو بیمار ماشوم پروت وي دا جیک ته ډیره غوسه شي دلته کې چې د جیک نظر په تصویر باندې ولګي نو ورته پته ولګي چې دا د هغه ډاکو کور دی چا چې دې سره دوکه کړې ده بیا اچانک دا دروازه کولاو شي او هغه ډاکو راشي دې سره لاس کې د جیک پیسې وي جیک دومره غوسه وي چې اچانک دې باندې حمله وکړي او ډیر زیات یې ووایي د ډاکو ښځه د میانو د نیولو یو لینده راواخلي او د جیک طرف ته ونیسي ورته وایي چې دا پرېږده ګنې زه به تا ولم جیک ډاکو پرېږدي ډاکو چې څنګه په جیک باندې ډز کوي نو په دې ټیم کې د دې یوه لور کمرې ته راشي جیک یې ونیسي او په مرۍ ورله چاړه کېږدي ورته وایي که ډز دې وکړو نو دا به مړه کم ډاکو دومره ګبراو وي چې په ګبراهټ سره دې نه لینده وغورځېږي او دې باندې یو ډز وشي په کوم سره چې د دې لور مړه شي په دې باندې ډاکو نور هم غوسه شي او جیک باندې حمله وکړي خو جیک په څه ناسه طریقه باندې خپل چاقو راواخلي او د دې په سټې راکاږي په کوم سره چې د دې نه ډېره وینه لاړه شي او راوغورځېږي او مړ شي دې نه مخکې چې پولیس دلته کې راشي جیک دلته نه وتښتي په سبا له باندې دا بندرګاه ته لاړ شي او د هغه بل کس په تلاش کې ګرځي ولې چې د دې فیملي صرف هغه یو کس ته معلومه ده خو دلته کې جیک ته څه انفارمیشن میلاو نشي جیک ډېر بېوسه وي او د هغه کس په تلاش کې ګرځي دا یو بس کې روان وي نو د دې نظر په هغه کس باندې ولګي کوم چې د هغه ډاکو سره و ډاکو د بس نه لاندې ودانګي خو جیک هم دې پسې لاندې کوز شي دې سره هم د جیک د پیسو بیک وي جیک پسې شاته روان وي او ورته وایي چې پیسې ټولې ستاسو شوي خو ما ته صرف هغه جزیره وښیوه چېرته کې چې زما ښځه او ماشوم زوی موجود دي ډاکو ته پته ولګي چې جیک موږ پولیسو ته نه ښایي ولې چې اوس هم په موږ پسې یوازې ګرځي نو دا ودرېږي او د جیک د مدد دپاره تیار شي بیا د جیک طرف ته روان شي خو دې ټیم کې اچانک یو تیز ګاډی راشي او ډاکو باندې وروخیږي جیک چې په منډه باندې ورشي نو دا په آخري سلګو کې وي جیک د جیب نه نقشه راواخلي ورته وایي چې دې کې صرف ما ته هغه ځای وښیوه چېرته کې چې زما ښځه او ماشوم زوی موجود دي په آخري حالاتو کې ورته ډاکو هغه ځای وښیي بیا جیک دا ګاډي ته وخیږي او ډرایور ته وایي چې دا هسپتال ته ورسوه او په خپله د سمندر طرف ته روان شي دلته کې دا د یو سپیډ والا کښتۍ راپټه کړي او ډېر په سپیډ سره دغه جزیرې ته روان شي دلته کې سکیورټي هم وي خو د کښتۍ سپیډ دومره سیوا وي چې دیو د جیک څه کولی نه شي د څه مزل نه پس اخرکار دا هغه جزیرې ته ورسي چېرته کې چې د دې فیملي موجود ده جیک د کښتۍ نه راکوز شي او خپلې ښځې ته هر طرف ته اوازونه شروع کړي خو دې ته څوک ښکاره نه شي دا ډېر زیات خفه وي
او بیا د دې نظر د خپو په نشانونو باندې ولګي. جیک چې دې پسې شاته لاړ شي نو ګوري چې د دې ښځه او زوی د بېهوشۍ په حالت کې پراته دي. جیک په خپل زوی باندې ورښکته شي او د دې د ساګانې چیک کي او بیا دې ته سی پی آر شروع کړي. جیک ډیر خفه وي او ډیر زیات جاړي ولې چې د سی پی آر باوجود د دې زوی راپا نیسي. د دې دا خیال وي چې دا به مړ شوی وي او بیا اچانک د دې زوی یو ساه واخلي. په دې سره جیک ډیر خوشحاله شي او په منډه باندې خپل زوی کشتۍ ته ورسوي. بیا د خپلې ښځې خواله راشي دا هم بېهوشه وي او په غۍ کې راواخلي او د کشتۍ طرف ته روان شي. خو جیک پخپله دومره ستړی شوی وي چې دا دلته کې راوغورځېږي او په تیزي باندې بېهوشه شي. په آخري حالاتو کې د دیو قسمت د دیو سره وي ولې چې د ریسکیو هلیکاپټر نظر په دیو باندې ولګي او دا ټوله فیملی دلته نه ریسکیو کړي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.